د مور او پلار حقوق. مور او پلار په دنیا کې هغه لوی نعمتونه دي چې د دنیا له معدنونو قیمتي، د دنیا له اصلو خواږه او د دنیا له ښکلاګانو ښایسته او ښکلي دي. دا نعمتونه چې د یو مسلمان لپاره یې په دنیا کې ساری نه تر سترګو کیږي، کامیاب هم دي. ځکه بعضې په ماشومتوب، بعضې په ځوانۍ کې یو یا دواړه له لاسه ورکوي او د ژوند تر پایه بیا هیله او ارمان کوي خو په لاس نه ورځي. مور هغه شتمني ده چې د ژوند ډیره برخه د اولاد د زیږون لپاره قربان په دردونو، زحمتونو او کړاوونو کې تیروي. له زیږون وروسته یې په مینه محبت د خپل نهایي ترحم په غېږ کې راستروي او د ژوند تر پایه په خپل اولاد ځانګړې مهربانوي. پلار هم د خپل اولاد پر سر هغه قیمتي سیوری دی چې په موجودیت کې یې اولاد د امن، آرام او اطمینان ژوند ته ادامه ورکوي. پلار په خپلو چاودو لاسونو خپل اولاد ته که په هر رقم وي روزي را پیدا کوي. هر ډول زیړې چې پرې تیریږي تیروي یې، بېخوبي تیروي، یخني تیروي، ستړیاوې خو یې یو عادت جوړ شوی وي. تر ټولو مهمه دا چې د دنیا د ښو نعمتونو د خوړلو په وخت کې یې خپل شیرین اولاد سترګو ته درېږي. بعضې وخت د دې نعمتونو د خوړلو په خوند نه پوهیږي او کله هم د ښو نعمتونو له خوړلو ځکه ډډه کوي چې دا یې ګواکې اوس د اولاد مخې ته نه دي ایښي او هغوی له خوړلو محروم دي. خوشبخت اولاد هغه دی چې مور او پلار یې د ژوند ډیره برخه په خپل شتون رنګینه، خوشحاله او ګلورینه کړي. خو تر ټولو مهمه مرحله د مور او پلار د زړبودۍ، بوډاوالي او سپینږیرتوب مرحله ده. په دې مرحله کې له مور او پلار سره څه ډول چلند وشي، په دې اړه الله جل جلاله او د هغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم څه ډول لارښوونه کړې ده. ښه چلند کومې پایلې لري او بد چلند کومې پایلې لري. قرآني او نبوي لارښوونې په دې اړوند دا ټول به په دې ویډیو کې ګورو. زموږ ملتیا وکړئ. حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فرمائي: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ژباړه: له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: سپیره دې شي د هغه مخ، سپیره دې شي د هغه مخ، سپیره دې شي د هغه مخ. یو صحابي وپوښتل: د چا مخ یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه څوک چې مور او پلار دواړه او یا یو یې د زړوالي او زهیرۍ په وخت کې وموند خو جنت ته پرې داخل نشو. د مبارک حدیث توضیح په دې ډول ده: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 3 ځلې وفرمایل چې سپیره دې شي د هغه مخ. ځینې اصحابو کرامو وپوښتل چې هغه شخص څوک دی ای رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه څوک چې مور او پلار دواړه او یا یو د دوی نه د زهیرۍ او ناتوانۍ په وخت کې دته پاتې شي، خدای د هغوی د خدمت له امله جنت ته داخل نشي. یعنی دا چې ونه شي کولی د خپل خدمت په واسطه د دوی رضایت او دعا حاصله کړي. دغه راز الله تعالی جل جلاله فرمایلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظیم. اسراء 20 آیات. ژباړه: او حکم وکړ پروردګار ستا چې عبادت مکوئ مګر یوازې د پاک خدای جل جلاله، او وکړئ له مور او پلار سره احسان او نیکي. که چیرې ورسیږي یو له دوی نه یا دواړه ستا په ژوند کې زوړتیا او زهیرۍ ته، نو مه وایه دوی لره اوف او مه یې رټه، او ووایه دوی ته ښې او نیکې خبرې.
د زوړتیا او زهیرۍ په وخت کې مور او پلار زیات خدمت او مرستې ته ضرورت لري چې حتی کله د خپل کور او کهول غړي هم ترې غاړه غړوي. ان تر دې چې په ډېرې لږې بې اعتنایۍ سره هم د دوی نازک زړونه او رقیق عواطف او احساسات جریحه دار کیږي، نو ځکه خو نیکمرغه سړی هغه څوک دی چې په دغه حساسه مرحله کې دغه ټول نزاکتونه په پام کې ونیسي او د دوی بشپړ خدمت ته ملا وتړي او داسې سلوک ورسره وکړي چې د دوی بشپړ خوشحالي او رضایت ترلاسه کړي، حتی د اوف په اندازه کلمه هم د دوی په مقابل کې استعمال نه کړي، لکه څرنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بل مبارک حدیث شریف کې فرمایلی دي: ژباړه د پاک خدای رضا د والدینو په رضا او د قهر او غضب د مور او پلار په قهر او غضب کې نغښتی دی. نو راځئ ای ځوانانو مسلمانانو ورونو، د مور او پلار خدمت ته داسې ملا وتړو چې جنت فردوس په ځان د دوی له امله واجب کړو او د جهنم له اوره د تل لپاره د دوی په وجه ځان خلاص کړو، نه دا چې د دوی په ځورونې او نافرمانۍ سره ځان د جهنم کندې ته ټېل وهو. بیا به دا نعمتونه په لاس نه راځي او ارمان به کوو اوس چې دا نعمتونه زموږ په لاس کې دي، راځئ ترې د جنت ترلاسه کولو لپاره استفاده وکړو. قدرمنو لیدونکو، دغه ویډیو مو که خوښ شوي وي لایک ورکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او که په اړوند یې کوم نظر لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. السلام علیکم.